ورځنیو لوبو په تاریخ کې تر ټولو ډېرې ویکټې کومو بالرانو اخیستي؟ له تاسو څخه یې ټاپ 5 یا 15 غوره لوبغاړي یا 15 غوره بالران پوښتو. په ورځنیو لوبو کې زیاتې ویکټې چا اخیستي؟ کومو 15 داسې بالرانو؟ غوره لوبغاړي تا ته درخوایم، هغه هم د بالینګ په برخه کې. بالینګ برخه کې ډېره سخته پوښتنه ده. نو موږ خو د کرکټ په دنیا کې د ټولو لوبډلو کرکټ ګورو، بالکل، خو ښه کرکټ طبعا چې استرالیا کوي ځکه زیات ورلډ کپونه یې وړي دي. بالکل. نو دا به د خو استرالیا لوبغاړي په دې ډله کې نشته، فی الحال په 15 غوره کې نشته. دا څه وایي؟ بیا به ساوت افریقا یي، ځکه ساوت افریقا لوبډله هم له بده وخته ساوت افریقا هم ټاپ 5 کې نشته. طبعا ذهن ته انګلند، استرالیا او غټې لوبډلې راځي ځکه دوی ډېر عمر ډېر نه وخت نه کرکټ کې ډېر زه فکر کوم دا به د انګلند لوبډلې د انګلند هم ټاپ 5 کې کوم لوبغاړی نشته. پوره هند به درته دا درکړم چې ټول د اسیا لوبغاړي دي. په ټاپ 5 کې په غوره 15 کې ټول د اسیا لوبغاړي دي. په اسیا کې هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، افغانستان ښې لوبډلې دي چې مثلا افغانستان خو یو ورځنۍ ډېرې کمې لوبې کړي. له ښه بخته راشد خان په مشهوره شوي دي په همدغه اسیا کې. هغه مشهوره لوبډلې هغسې یو ای ده، مثلا امارات دي. بالکل افغانستان راشد خان ټول ډېرې لوبې کړي خو ډېرې ویکټې اخیستې دي. ډېرې کمې لوبې کړي، ډېرې ویکټې اخیستې راشد خان په شل اوریزو لوبو کې. البته فکر کوم په یو ورځنیو لوبډلو کې که زیاتې ویکټې وي نو هغه به د سریلانکا لوبډلې نه مرلیدرن وي، ځکه موږ چې د کوم وخت مرلیدرن سریلانکا نه پکې اول نمبر دی. مرلیدرن په 350 لوبو کې 350 ورځنیو لوبو کې 540 ویکټې اخیستې. دا په اول نمبر دی. دی په اول نمبر کې ځکه د کرکټ سره موږ تاسو د ډېر پخوا نه اشنا یو. کله چې د ریټایرمنټ اخیستې موږ تاسو یې د پاکلې یا د ژوند پاکلې ډېر زیات پوهېږو، ځکه زیات دویم، دریم، څلورم، پنځم. دویم بم د سریلانکا نه ملنګا وي. ملنګا په دغه لیست کې په 8م نمبر باندې دی. ملنګا په 15 کې نشته. 15 کې نشته چې په 15 کې نه یې دویم چې په د ایشیا نه مثلا په ویکټو کې ډېر زیات مشهور و وسیم اکرم و. وسیم اکرم په دویم نمبر باندې دی. په 355 میچونو کې په 355 لوبو کې 502 ویکټې اخیستې. دغه په دویم نمبر. دریم، څلورم او پنځم د کرکټ سره هم ډېر وخت اشنا یو، دغه د ژوند سره، دغه د کرکټ سره. دریم، څلورم او پنځم درنه اورو. دریم لوبغاړی به هم بیا د هندوستان نه وي. هندوستان پکې نشته. بل هند مې هم درکړه چې هندوستان پکې نشته. بیا به وقارینس وي د پاکستان. بالکل وقارینس د پاکستان نه. وقارینس د پاکستان نه دی. په 222 میچونو کې یا په 222 لوبو کې 414 ویکټې اخیستې. دریم لوبغاړی، دریم مو شو، څلورم او پنځم پاتې. څلورم لوبغاړی ښه. څلورم لوبغاړی به پاکستان سید اجمل نه. اوس خو مې تقریبا دومره نقل درکړی چې بس د سریلانکا او پاکستان ډلې دي. چې څلورم لوبغاړی فکر کوم چمندواز دی. چمندواز د سریلانکا نه 400 ویکټې اخیستې، خو هغه په 322 لوبو کې 400 ویکټو باندې په څلورم نمبر باندې دی. څلورم نمبر دی. او پنځم نمبر به زموږ استاد راشد خان، ځکه په کمو میچونو کې ډېر ویکټ. راشد خان خو نشته دی. په دا هم په دې دوه ورځنیو لوبو کې افغانستان ډېرې کمې لوبې کړي. او ځکه بنګلادیش دومره نړیوالې لوبې په یو ورځنۍ لوبو کې دومره مخکې نه ده تللی. شکیب الحسن خو شکیب الحسن نه، شکیب الحسن خو نه دی. خو شکیب الحسن بنګلادیش هم ښې لوبې کړي. شکیب الحسن ښه بالر و. مستفید الرحمن غسل سره دی ښه بالینګ کوي. په شل اوریزو کې فکر کوم دی به شاهد افریدي وي د پاکستان. بالکل د 5م نمبر باندې د پاکستان شاهد افریدي دی. په 398 لوبو کې او 395 ویکټې اخیستې. شاهد افریدي د خپل وخت ښه بالر و. او بالکل شاهد افریدي نو فکر نه کوئ چې په دې ټاپ لیست کې د سینا ملکونو یا د ساوث افریقا، انګلند، استرالیا او د دغه لوبغاړو نومونه ولې نشته؟ دوی لوبې ډېرې کړي او که نه ګورې بخت د ایشیا د بالرانو سره دی.
دوی په داسې وکټ باندې په یوه ډېره سخته وکټ باندې دوی پرله پسې توپ اچونه کوي یا په خپلو هیوادونو کې دوی ټرینینګ کوي نو دوی په سخته وکټ باندې عادت دي چې څنګه بالینګ وکړي مثلا په کم ریدم سره په کم په ټوله کې ښه بالران هم بیا په تیزو پیچونو باندې د انګلند بالران مثلا د استرالیا بالران د ساوث افریقا بالران د ویسټ انډیز بالران دوی په تیزو وکټو باندې ډېر ښه چلیږي ولې کله چې بیا سلو وکټې ته راځي زموږ او ستاسې سپین بالران چې کوم د اسیا بالران دي دوی غوره بالران دي ځکه دوی په ډېره سخته وکټ باندې بالینګ کوي نو تاسې وګورئ مثلا ساوث افریقا هم د ځان سره سپین بالینګ لري استرالیا هم د ځان سره سپین بالینګ لري ولې کوم سپین بالینګ چې د ایشیا د خلکو مشهوره دی یا د ایشیا د کرکټرانو مشهوره دی د هغې خوا دومره ډېر محدوده کسان دي مثلا موږ تاسې د شینبان نوم یادولی شو د استرالیا نه خو په ټاپ 5 کې که چېرته وګورو مثلا مرلیدرن دی د اسیا نه همدغسې شاهد افریدي دی یا مثلا شکیب الحسن هم په دې لیست کې څه دی خو ډېر وروسته دی اوس راشد خان دی مثلا محمد نبی شینوان هم پکې شته دی هغه لوبې ډېرې کمې کړې شینوان تقریبا 190 لوبې کړې وې او شاهد افریدي ته که وګورو هغه 398 لوبې کړې دي نو طبعا بالکل شینوان یو نه هېرېدونکی نوم دی د کرکټ په دنیا کې چې ډېره مننه کور ودان آباد